چې په کومه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري؟ ویلاو ویل هغه جنۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کومې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه وي؟ الله ورته وایي نور به په خپله وګورئ چې راشئ ولا خو کأنهن الیاقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شانې وي. د یاقوت او د مرجانو په شانې دا بچا ته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. تو گناہ قادر شوی گناہ لاس لدرغه او زړه کې دلراله چې د دې به خدای مانه تپوس گیو تیرسته شوی چې تیرسته شوی. الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پریدي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې 2 جنت مې ورکړه. انعام 2 جنت. دا به څنګه جنتونه؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهیږي. جو جنتیان با پکی څنګه ناشتی؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. دی جنتیانو با تکیا والی دس تکیا بے والی وی پا آغا فرشونو باندے چې داغه سټ بدشنوري خمو نه او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیلا خرم د کیلې بوټه برا وګت شي کیلا بس پینا کړي استخلې ترو او بچ دا اکبر بادشاہ لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خرم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته وای تا به تکیا وای. نوکران بسنگئی د دې جنت نوکران دلته نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوګ نه یا بونډې یا څه بلای پې کنه هغه نوکران وای نوکران د جنت بداسي. وحلوا اساور من فضه. د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی وی. په جنت کې بسړیم کالیا چي سړی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي. خسته به څومره ایدا نوکران اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چرته خسته سړی وخایي شته؟ ها خسته سړی شته چرته پاکستان کې؟ وار یو چې ګوري څوک بونډې دی څوک کنډې دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی او اوس مونږ هم ګیره نیره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب ښایسته به څومره یا نوکران الله وی ښایسته به دومره اذا رأیتهم حسبتهم
لؤلؤا منصورا. خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی، یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی. خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي. خادمان د جنت به داسې. په هفته کې به امام ترمذی لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار، لکه دا اختر چې راشي که نه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه، او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي کې بلاون دی، دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې، بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده، یعنې دې ته وګوره درې ګزې ټوپی ته دغه توبره اچولي نو اریان بشي چې دې کې څه شی دی. سمې وي په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه، بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ. دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي، فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته. یو جنتي به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی، فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي، ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه. خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه. زما په دې خبره پوهېږې؟ جنت د غم ځای نه دی. چې مازدیګر ټایم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي؟ یا الله څه کمی نشته، هر څه ډېر. الله به ورته وفرمایي یو کمی شته دی، تیار شئ. ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي. دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي. چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي. یا الله دا مزه لا چرته وه چې راپاسې وایي به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار، نه حورې او نه غلمانان او نه څه، خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی. الله به وایي ټیک ده، تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای، دې ته په هفته کې یو ځل، دې ته په پلاني دی پلان. یو جنتی به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره د ورځې څو ځله خدای ته کتل. یا الله په هغې کې مراوله، یا الله د خپل حبیب په خاطر په هغې کې مراوله چې د ورځې څو ځله ورته ځي. نو زما عزیزانو ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه د الله ذات دی، او ټول عمر به یو حسن سره تېروئ چې هغه جناب محمد رسول الله دی. زما په خبره پوه شوئ؟ دې دوو حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړئ، ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړئ چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو. یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو. داسې سجدہ وکړه یار ته چې سر ته دې پته ونه لګي. 24 घंटे दिन तो तेरी ही तस्वर में गुजर जाती है
और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है. जवाब दे खबर پوي گئی د سند حیدرآباد ناغورد یو سړی ما ته ټلیفون کوي ما ته مولانا صاحب یو فوټو را واستوه مال زما فوټو سکه خوار شه خو مولا فوټو دی نه مولا ګیره به یو وینا کنه ډیر مې شوق دی مال ډیر دې زخواخي موبایل ډیر مې خواخي مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں پزړه کې دي چې د چا تصور یې ته د تصویر ضرورت نه بیا په عشق کې واوري دو درجې دي یو فراق دی او یو وصال دی دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه خي دا الله پاک څخه کمې راځي چې مونږ ته دنیا کې وخی ها د اسمان حجابات لري شي او وای چوغوري دا دی الله څخه کمې راځي ولې نه خي ولې ځکه چې دنیا فانی ځای دی او الله باقی ذات ته نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته ښودلې دي چې ما سره به ټول عمر تیرې دلته دا خوند ځای نه دی خوند به هلته اخلي بیا زما په دې خبره پوهېږئ د خوند ځای به جنتي ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی یو سړی ما ته راغی جی کویدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت ته یاره جی منمه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او ته دې زر زر کوئ او مرمه به جینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی ما لې ډېره ښه ده بس واده وشو هغه رونو مونږ چې د انتظام کولو چې ورځي بده سي په خوري نو دی ورته وای چې ورځي په تندر لګوي او د نه تاریخ کم بند بس کې چا ډولای زما راځي زه د نه تاریخ په انتظار یم ورځي په تندر لګوي ان کای ما وتړلو چې ما وتړلو نکانو یو میاش پس می جوړې دو مال څنګه حال ده ولې بس خیمانو مال څنګه خی ته خو ډیر خی رخ دې په تندر لګ مال چل څه دی ویلې بس پرې ګدای مال ما ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی امور ډیره څنګه کړه غي ولا واده وکړو چې واده وکړ یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رومنډا کا واده رومنډا کا امور رومنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیرا شت چال وشو وې چې دا خدامه اور خاړه ولوله مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړای اوه په ایمان چې دا ستاسو څومره خزي دي داسې یې کنه یې او چشمه والا سمې کنه قسم په خدای چاري او نه پختنه کې دیس په مو تراغله د کوئی په بلاګانو اورېدلی یې خدای هم ته خلاص کړر پاکستان با د خزو د لاسا پاسمانی قهر په لپیټ کې راځي نن خزه دومره آزاد شوي او دومره عیاش شوي او دومره لری لاړې عزیزانو اخیری کې ما مضمون څه بلو خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما کڅ چالو شو ما صد معراج باس تاسو په مخ کې کولو اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرسی ہیں اب ٹائم ہے مرمال تو نگاڑا خوگی بھی کبھی
غاړه مې خوږېږي په ایمان درته هم خبرې نشم کولی خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي زما عزیزانو سوچ وکئ دغم وخت دی د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوې ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو دا دا څه وایي لکه ستاسو کې هم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه مې لګې وایم اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سوداري په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي په ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو وایي ګاک مې خرابوي ګاک د ستا لیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دې کشتی جوړی نو هغې به خندل چې ده ته ګوره ای پہ کیا کہندے میں کشتی چوسان تے تسی تباہ ہو سوتے تسی نوح علیہ السلام خدا ته وی چې الله دی خو ما پورې خندا کوي الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی او خاندای بیا به داسې جاړی چې جړا به هم څوک نشي روکاولی چې طوفان شروع شو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهی تور غر عمره را پرېوتو یو ساس کې او زمکه بدلان دی اوبره خارجولی خپل زوی ته ویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته هغه زه به غر کې پناه والم غره ته لاړو یو سوړه کې ننوتو ځان پسې هغه سوړه بند کړه خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب خدای کولی شي که نه شي کولی خدای هر څه کولی شي دی خو وګورئ امریکا تللی وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه لکه خو په تندر ولای یا هندو ته حواله کوي یا پیدا پاکستان ور واچوي چې یا خواشي یا دی خواشي تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پیدا که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله به امریکا پکې خبر امریکا سوپر پاور نن خبر شوی یی چې پر ریاض غوندې ځای کې خودکش حملو کې څومره امریکنیان تباه شوي دي خودکش تر اوسه پورې یو کافر خودکش حمله نه ده کړې هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي د کابل زه وایم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکنیان مړه شو دومره مړه شو دومره مړه شو سره د سوپر پاور طالبان نه دي دا هغه 15,000 ملایکی دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وي هغه پاس نه دي تلي په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي او ان شاء الله د امریکای اور میک به خدای ماتای خو کومون کې صحیح اسلام راغې کومون کې صحیح دین راغې کومون کې صحیح مذهب راغې دا څنګه وایم زما د کور خبره نه ده زه څه شیم ما نه خو سپیم خده
بجلیګر مولا نه سپیم خده هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ او په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي عزیزانو زمونږ ژوند د اوښانو کاروان دی لږ وخت کې به راباندې تیر شي او بیا به عمر له جاړو